السلام علیکم. د کرکټ مینوالو هر چیرې چې یاست ښه د ودان واوسیږئ. بالاخره د هندوستان د کرکټ بورډ ادارې تصمیم ونیو چې د آی پی ایل پاتې لوبې تر نامعلومې مودې پورې وځنډوي. دا د نامعلومې مودې قید ورسره ځکه لګولی دی چې دوی لا هم هیله لري چې شاید دا لوبې یا په هند کې دننه وکړي او یا د هند نه د باندې وکړي. آیا په هند کې دننه دا لوبې امکان لري په راروانو 2-3 اونیو 4 اونیو یا لږ ته لږه یوه میاشت کې؟ زه فکر نه کوم، ځکه چې په هند کې د کورونا وایرس پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي. یوازې په تېرو 24 ساعتونو کې 3.5 کسان مړه شوي دي. دا یوازې شمېرې نه دي، دا انسانان دي چې مړه شوي دي. د دې ترڅنګ په خپله د آی پی ایل د لوبډلو د ادارو ځینې مسؤلین او ځینې لوبغاړي هم د کورونا په وایرس اخته شوي وو. نو طبیعي ده چې دوی دا پرېکړه په دې خاطر کړې ده چې د لوبغاړو صحت هم ښه واوسېږي، دوی ته هم مشکل پیدا نه شي، د لوبډلو مالکانو ته هم پیدا نه شي، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د هندوستان نوم هم بد نه شي. اوس چې هندوستان د آی پی ایل لوبې وځنډولې، بل انتخاب څه لري؟ بل اپشن څه لري؟ یو انتخاب د دوی دا و چې دوی غوښتل چې دا لوبې د ډیلي نه انتقال کړي ممبئی ته. دوی هلته د ځینو هوټلونو سره هم خبرې کړې وې چې دوی لوبغاړو ته دا هوټلونه مشخص کړي، میدانونو باندې هم فکر کړی و چې په دغه میدانونو باندې به لوبې کېږي، ځکه چې د کورونا په وایرس کې د وایرس په حالات کې د لوبغاړو لپاره هوټلونه ځانګړي کېږي. په داسې شکل هغه هوټلونه جوړېږي چې مسؤون وي، له نورو انسانانو له نورو میلمنو منزوي وي. دا په دې خاطر چې لوبغاړي او اداري مسؤلین د کورونا په وایرس اخته نه شي. لوبغاړي چې میدان ته ځي هم جلا وقایوي تدابیر نیول شوي وي، چې میدان ته راځي، چې په بس کې کینی، چې په هوټل کې کینی، مشخص ځایونه ورته ټاکلي چې دا ستاسو ځای دی، په همدغلته به ډوډۍ وخورئ، هغلته به قدم وهئ، د دې نه د باندې به نه وځئ، چا سره نه شئ کتلی. نو یو ډېر یو قید حالت دی، او په همدغه اساس ځینو بهرنیو لوبغاړو وار د مخه پرېکړه وکړه چې موږ دا حالت نشو زغملی. د انګلینډ ځینو لوبغاړو، د استرالیا ځینو لوبغاړو آی پی ایل یې پرېښودو، لاړل بیرته خپلو هېوادونو ته. دویم انتخاب د هند لپاره به ښایي د متحده عرب امارات وي، ځکه دوی تېر کال دا لیک هملته وکړ بدون له کوم مشکل او له کومې ستونزې. دا لیک پای ته ورسېدو، ټي10 لیک هملته وشو، د پاکستان سوپر لیک هملته وشو. نو شاید دویم انتخاب د هند لپاره د متحده عرب امارات وي چې دا پاتې لوبې هلته وکړي. خو بیا هم لا تر اوسه معلومات نشته. په هند کې خو امکان نه لري، په راروانو 100 اونیو کې حد اقل ویلی شو چې 2-3 میاشتو کې هم امکان نه لري. د دې ترڅنګ د آی پی ایل په ځنډېدو سره د هند کرکټ بورډ یو بل تاوان هم وکړ. هغه تاوان دا و چې کله دوی آی پی ایل په هند کې شروع کړ، سږکال د 21م کال آی پی ایل، دا د دوی لپاره یوه ازموینه وبلل شوه، په دې معنا چې ټاکل شوي چې پلان داسې دی چې د 2021م شل ورځ نړیوال جام هم په هند کې وشي، چې هغه په اکتوبر او نومبر میاشتو کې کېږي. نو داسې پلان وکړه هند په ښه شکل سره له کومې ستونزې پرته د کورونا وایرس پیښې هلته کمیږي، لوبغاړي نه اخته کېږي، اداري مسؤلین نه اخته کېږي، هوټلونه ښه مسؤون وي، میدانونه ښه مسؤون وي، په ښه شکل سره دا لوبې هند کولی شي. نو بیا دا هم کولی شي چې دا نړیوال جام هم په هند کې وکړي. نو داسې معلومیږي چې نړیوال جام سیالۍ به هم له دې وروسته به په هند کې نه کېږي، او زه مطمئن یم چې د کرکټ نړیواله شورا به په دې باندې جدي فکر کوي، او دوی وار له مخه داسې اپشن یا دا انتخاب وړاندې کړی دی چې شاید دا لوبې په اماراتو کې وشي، د کرکټ نړیوال شل ورځ جام هم په اماراتو کې وشي، ځکه چې هند په خپله لیک چې نشي کولی، نو هغه به نړیوال جام څنګه تنظیم او ترتیب کړي. خو د هند کرکټ بورډ ټینګار کوي که دا نړیوال جام هر چېرته کېږي، نو د مسؤلیت چارې به یې د هندوستان په غاړه وي. په دې هیله چې دا وایرس ختم شي، ورک شي، د کرکټ لوبې بیرته عادي شي، او مینوال میدانونو ته ولاړ شي او د کرکټ له لوبې خوند واخلي.